دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وہ فرمائل کفا بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع چې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایل د سړی د پاره درواغجن کېدل یا د درواغجن کېدل لپاره دا کفایت کوي په دې باندې د درواغجن ګرځي چې هر خبره واوري بس خلکو ته وایي ان يحدث بكل ما سمع كم خبره چې دی واوري بس خلکو ته نشر کوي بس وایي خبره تحقیق نه کوي د خبره حال نه معلوموي حقیقت حال نه ور معلوم بس څه چې واوري هغه دغه کوي او دا زموږ معاشره کې ډېر تاسو به اورېدلي یو کس افواه ګرډه کې نور کسان یې واوري دا کسان لاړ سي په مجلس کې وایي هغه اخر دا کسان ورته وایي چې کاکا تا ولیدي تا واورېدل تا هغه حالت ولیدي هلته دی به وایي یا ما پلانکي څه واورېدل هغه به درواغ دا سړی په دغه وجه باندې بس دا درواغجن بلل کېږي په معاشره کې په درواغو باندې دی مشهوره کېږي تر څو چې خبره دې واورېدل تصدیق دې نه یې کړي تحقیق دې نه یې کړي یوازې پر اورېدلو باندې اعتماد مه کوه دا ستا اعتماد در ختموي دا تا په معاشره کې درواغجن کوي دا ستا عزت د خلکو په وړاندې کموي لحاظه دا معلوم سو چې هر خبره بغیر د تحقیق نشرول نه دی پکار نن سبا د میډیا دور دی د فیسبوک دور دی د انټرنیټ دنیا ده قسم پیغامونه پورته کېږي د فیسبوک کې خو باز الله دې هدایت ورته وکړي دومره درواغ وایي هغه درواغ یو کتونکی وګوري بیا یې دی په خپل کور کې مجلس کې معاشره کې علاقه کې ټول ته وایي هغه درواغ عام کړ هغه سبا درواغ وخیږي عبارت ته وایي ولې درواغجن تا خو داسې درواغ وایي دی نو څه دلې ورته وایي ما خو په فیسبوک کې لیدلي و نو زه څه خبر وم دا سړی ولاړې په دې باندې درواغجن وبلل دا معاشره کې انسان باید تحقیق وکړي هر شي د مخه باید خپل عزت مخته کښېږدي په دې حدیث کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو ضابطه یو اصول موږ ته بیان کړي دي چې نبی علیه الصلوة والسلام وفرمایل چې د کم وخته پورې چې د خبرې تحقیق نه یې کړي د هغه راوي نه یې درته معلوم د هغه اصل او مقصد نه یې درته معلوم حقیقت حال نه یې درته معلوم تر هغه ساعته پورې دا خبره مه نشر کوه درواغجن کېږي او هغه سړی که خبر سو بیا به د مشکلات سره مخامخ سي مثلا یو کس یې تا ته ویل چې پلانکی نه و پلانکی هغه داسې غلط کار کړی و په یو چا پسې درواغ ویلي یا په چا پسې بهتان تړلی ته راولاړ سوې د خبرې تحقیق نه وکړي بل یې ورته دي ویل هغه یې ورته چې تا وویل هغه اصلي سړی خبر کړي هغه رالی ته یې د ګریوان ونیو چې ولې په ما پسې دا خبره کوي ستا سره خو بل دلیل نشته هغه وایي ما ته ده وویل نو زه څه وم دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم څومره خپل امت سره مینه ده دا خپل امت د جنگ او جدال د جګړې سم خلاصوي او د ده د عزت غم هم اخیستی دی چې دی په معاشره کې په کاذب او په درواغجن مشهوره نه سي لحاظه دا یو اصول دی هره خبره مه نشره کوه دا په فیسبوک کې چې کوم کسان دا شان شیري او درواغ و رښتیا ته نه ګوري حقیقت نه حقیقت ته نه ګوري ټول بس هر څه چې په مخ ورځي شیري یو دا دوم کسان داسې دي زه د وخت څه مې دا شی په ذهن کې تاسو به لیدلي نن سبا خلک په دې کمنټو کې داسې الفاظ لیکي داسې الفاظ لیکي چې هغه سړی د ایمانه په وسي څه ضرورت دی څه ضرورت دی چې د بل په شي باندې کمنټ کوي او بیا ځان د ایمانه په باسه دا خو د جیبه ځان تاواني کوي تاسو خو سړی نه کوي داسې کسان تاسو وګورئ چې کله کله په یو کمنټ کې لیکلي یو داسې شرکي الفاظ لیکلي داسې خطرناک الفاظ لیکلي که سړی هغه په عقیده او په دغه باندې ووایي یا ولیکي دا سړی کافر دی مخکې دا مسله موږ وایسته کم سړی چې په قول باندې راضي وي هغه په کتابت کولی کې او هغه شرکي و کفري کلمه او دی ورباندې راضي دا هم کفر دی نو لهذا د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسان درواغجن کول یوازې دغه شی هم کافي دي دغه شی هم سړی درواغجن په معاشره کې ګرځي په معاشره کې په درواغو باندې مشهوره کوي کم ان يحدث بكل ما سمع هر شی چې واوري بس دی نشر کوي هر شی چې واوري خبرې حقیقت حال نه دی ورته معلوم بعض علماء خو د دې حدیث مطلب دا رسول لکه څرنګه چې په درواغو ویلو والا کس باندې سړی اعتماد نه کوي د هغه رقم هغه کس چې بغیر تحقیق خبره مخته نشره کوي خلکو ته یې کوي داسې وخت راځي دا سړی بیا د معاشره کې بیا درواغجن بلل کېږي د ده په هېڅ خبره اعتبار وایي دا بل ورځ هم دا درواغ ویلي وه بل ورځ هم ویلي دا بیا په معاشره کې بیا مقصودي سړی نه ګرځي دا بیا په معاشره کې چې کوم دی دا کس دا به د خلکو په ذهنو کې ډېر ټیټ رتبې والی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم هره وینا زموږ دپاره لال او جواهر دی
هر مسلمان ورور باید د خپل سالار پیغمبر د سنتو او د اقوالو اتباع وکړي په دا کې د دنیا او آخرت کامیابي د ده د پکښې ده